بسم الله الرحمن الرحیم د بریا یوټیوب چینل ته راغلاست دوستانو. زه عبدالظاهر یم او دا د اډوب پریمیر څلورمه ویډیو ده. دوستانو که چیرې په یوټیوب کې بریا ټیګ ولیکئ او پلی لیست کلیک کړئ نو ټولې هغه ویډیوګانې چې ما په پښتو دري ریکارډ کړي دي دلته په منظم ډول باندې موجود دي او د هر یو سره تعداد لیکلی لکه د فوټوشاپ 14 ویډیوګانې دي د کورل را 12 چې کلیک کې په منظم ډول باندې درته کار کیږي. بعضې دوستان راته مسج کوي چې صرف یو ویډیو پیدا کړي وي او نور نه پیدا کړي، نو که چیرته تاسو په چینل باندې کلیک وکړئ او بیا دلته پلی لیست کلیک کړئ نو ټولې ویډیوګانې به دلته په منظم ډول درته ښکاره شي. او ترڅنګ یې که چیرې چینل در سره سبسکرایب کړئ نو ټولې هغه نوې ویډیوګانې چې زه جوړوم هغه ته به هم لاسرسی ولرئ. راځو د پریمیر څلورمې ویډیو ته. په تیره ویډیو کې موږ د سورس پینل په هکله باندې خبرې وکړې که چیرته یو ویډیو اول وار پروجیکټ ته راوړو او مخکې له دې نه چې ټایم لاین ته یې راولو نو که غواړو چې ویې ګورو بعضې تغیرات پکې راولو نو صرف ډبل کلیک هم ورباندې کوه نو هغه به دلته په سورس پینل کې موږ ته ښکاره کېدو او یا به داسې ډریګ اینډ ډراپ هم کوه تر څو دلته په سورس پینل کې راته ښکاره شي او دلته مو پلی کولی هم شوه او کټولی مو هم شوه چې له کوم ځای نه تر کوم ځای پورې دا ویډیو راشي. له هغه نه وروسته به هم بیا ویډیو رااخیستله او دلته په ټایم لاین کې به یې اچوله. اوس دوستانو که چیرته موږ بعضې ویډیوګانې کټ کړي وي، مثلا زه دا یو څو ویډیوګانې دي کیدای شي دا راواخلم دلته یې واچوم. مثلا دا یو ویډیو ده چې دا ویډیو راشي دا ویډیو دلته راغله نو پوره ویډیو نه غواړم یو څه یې کټوم، مثلا له دغه ځای نه یې کټوم بیا تر دغه ځای پورې دا ویډیو او دا راخلم دلته په ټایم لاین کې اچوم. دا یوه ویډیو دلته راغله. وروسته که زه دا ویډیو غواړم چې اضافه یې کړم، مثلا ما دومره کټ کړې ده غواړم چې بیرته لږ نوره ور اضافه کړم، یا یې له دې سره ور اضافه کړم یا یې له دې سره ور اضافه کړم. نو یوه لار خو دا ده چې بیرته دلته اضافه کړو، دا دې خوا ته اضافه کړو، دا دې خوا ته او دا بیرته دلته راولو، یا له هر طرف نه چې اضافه کېږي همغه طرف اضافه کړو، دا ډیلیټ کړو، دا راواخلو بیرته دلته واچوو. یوه لار خو یې دا شوه. د هغه تر څنګ موږ دلته بعضې ټولز لرو چې د هغه په ذریعه موږ کولی شو چې ویډیو بیرته دغه منطقې چې کوم کټ شوي دي بیرته ور اضافه کړو. مثلا که زه ډایرکټ دا ټول سلیکشن ټول واخلم او دا داسې کش کړمه نو وګورئ ویډیو تر دې ځای پورې کش شوه. له دې نه وروسته نوره نشي کېدلی، ځکه نشي کېدلی چې صرف اوس دغه منطقه چې کټ شوې ده هغه منطقه ور اضافه کوي او له دې خوا نه نور ځکه نشي راتلی چې نوره ویډیو نشته، ویډیو تر دغه ځای پورې ده نو هغه ویډیو دا د مکمله تر دې ځای پورې شوه نو نوره اضافه نشي کېدلی. نو د دې سلیکشن ټول په ذریعه باندې کولی شو چې دا غټه او وړه کړو. خو دلته مشکل په سلیکشن ټول کې دا راځي که چیرې موږ نورې ویډیوګانې مو لرو، مثلا که چیرته زه یوه بله ویډیو هم وي، دا ویډیو هم وي، دا هم زه یو څه کټ کړمه، مثلا د دې ځای نه تر دې ځای پورې دا مې هم کټ کړه، دا مې مثلا راوستلی دې تر څنګ د دې تر څنګ مې کېښوله. دوستانو کله چې په ټایم لاین کې کار کوئ کوشش وکړئ چې دا ډېر زیات زوم کړئ. بعضې وختونه چې موږ کلیپ یو در بل تر څنګ ږدو نو که چیرې ډېر زیات زوم شي نو بیا په ښه دقیق معلومیږي چې مثلا تر څنګ فاصله موجوده نه وي. بعضې وختونه دلته لږ لږ فاصله د دوو کلیپو تر منځ وي، که چیرې موږ زوم نه کړو نو بیا نه ښکاري او که یې ښه زوم کړو نو بیا ښکاري چې فاصله تر اوسه نشته. نو دا دوه کلیپه شوه. اوس مثلا دغه اول کلیپ چې ما کټ کړی که زه دا غواړم چې بیرته لږ زیات شي نو که چیرته زه دا داسې کشوم ګوره نه کېږي چې دا هغه شي لږ بیرته ور زیاته شي. نو که مثلا همداسې سلسله وار نور زیات هغه هم ولرو کلیپس هم ولرو، مثلا دا کلیپ هم دا کټ شوی ده مکمل یو ویډیو هم جوړه کړې وي داسې ډېر زیات کلیپس مو ایښي وي نو که چېرته بیا په منځ کې کوم کلیپ غټه وړه کوي کو بیا په سلیکشن ټول باندې نه کېږي. مثلا که زه دا غټوم یعنې دلته دا نه کېږي نو بیا به موږ تاسې څه کوو، موږ سره دلته بعضې ټولز دي د مثلا اول د ریپل ایډیټ ټول. ریپل ایډیټ ټول په ذریعه بیا دا کار کولی شو. مثلا زه دا کلیپ غواړم دې خواته هغه کړم چې کله زه دا دې خواته غټوم هغه خواته خپله موف کېږي. که غواړم چې دا نور هم کټ کړم نو چې کله یې وړکی کوم هغه بیرته دې خواته راځي. هر کلیپ چې زه اوس غواړم هغه غټې کړم نور هخواته ځي، که یې وړکی کوم نور بیرته دې خواته خپله راځي. نو دلته بیا موږ تاسو ته کټینګ ډېر زیات اسانه کېږي. د دې په ځای چې موږ دلته بیرته له سره دا ور اضافه کړو کم یې کړو دلته یې راواخلو نو اسانه صرف ریپل ایډیټ ټول اخلو او هر کلیپ مثلا که زه دا دې خواته زیات کړم هغه خواته موف کېږي او که دا وړکی کړم هغه دې خواته راموف کېږي. تر څنګ یې موږ تاسې رولینګ ایډیټ ټول هم لرو. رولینګ ایډیټ ټول بیا څه کار کوي، که زه غواړم چې دغه لږ زیاته کم دغه لږ کمه شي، مثلا دا چې ما تر دې ځای پورې کټ کړې دا زه هم نه دا دې لږ ور زیاته شي دغه دې لږ را کمه شي نو بیا په هغه صورت کې موږ رولینګ ایډیټ ټول اخلو چې کله زه دا زیاتومه دا کمیږي او چې کله دا کمومه
هغه زیاتیږي. د هغه وخت موږ استفاده کوو چې مثلا دا 2 کلیپ ولري زوم چې نه دغه په اخر کې د بیرته لږ دا زیاته شي دغه د لږ کمه شي نو بیا کولی شو چې رولینګ ایډیټ ټول کلیک په ریپل کې چې کله زه دا زیاتوم هغه خواته موف کیږي یعنې هغه کلیپ به پوره وي صرف دا به ور اضافه شي. خو که چیرې غواړو چې یو بل کټ شي نو بیا کولی شو چې مثلا که دا زه دې خواته کموم دا رازیاته کیږي او که دا زیاتوم هغه کمیږي. نو دا هم د ویډیو ایډیټینګ لپاره دا ټولز ډیر زیات مهم دي چې کله موږ کلیپس جوړو بالخصوص داسې یو ویډیو جوړو چې هغه مختلفې ویډیوګانو نه موږ کلیپس کټ کړي وي نو بیا دا ټولز موږ سره ډیر زیاته مرسته کوي. ترڅنګ بل موږ تاسو دلته ریټ سټریچ ټول لرو. دا بیا که چیرې موږ د یو کلیپ سرعت غواړو چې کم او زیات کړو په بعضو ویډیوز کې کم لیدلی وي چې یګان ویډیو ډیره تیز پلی کیږي یا ډیره سلو پلی کیږي هغه موږ دلته کولی شو. مثلا که زه دا پلی کوم دا ویډیو به نارمل پلی شي خو که زه غواړم چې نه سرعت یې لږ زیات شي یا سرعت لږ کم شي نو بیا کولی شم چې د سټریچ ټول نه استفاده وکړم. که چیرې زه دا کموم دا کمیږي نه ډوریشن یې کمیږي نو ویډیو به بیا ډیره تیزه پلی کیږي. مثلا که زه اوس پلی کم شاید اوس به دا ځای ډیر تیز پلی شي که لږ نور هم کم نور به هم تیز پلی شي هم دا ځای که زه دا ځای پلی کم دا ځای به نور هم تیز پلی شي. او که چیرته زه دا زیات هغه کم دی خواته کش کم مثلا که زه دا کلیپ په دې رولینګ ټول ایډیټ باندې ریټ سټریچ ټول باندې دې خواته کش کم نو بیا ډوریشن زیاتیږي ویډیو سلو کیږي. اوس که پلی کوم ویډیو به ډیره زیاته سلو پلی شي. نو دا موږ تاسې په ډیر موویز او په ویډیوز کې لیدلی دي بعضې وخت یو اکشن ډیر سلو ښکاره کیږي نو که غواړو چې یو اکشن ډیر سلو ښکاره شي نو موږ تاسې په دې ډوریشن زیاتو تر څو هغه سلو ښکاره شي سلو موشن کې ښکاره شي. او که چیرې نه فاست موشن کې غواړو چې ډیر تیز ښکاره شي نو بیا به د سټریچ ټول باندې کمو نو په دې باندې موږ سلو او فاست موشن کلیپس جوړولی شو. نو دا شو دوستانو د کلیپس کټینګ. کله چې موږ دلته کټ وکړو بیا که موږ غوښتل چې وروسته پکې تغیرات راولو نو بیا په دې 3 ټولز باندې ریپل رولینګ او ریټ سټریچ ټول باندې کمو زیاتو او کم په سلو موشن او فاست موشن کې غوښتل نو بیا له دې ټول استفاده کوو. نو دوستانو خدای دې وکړي چې دا ویډیو خوښه شوې وي او که ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو در سره لایک کړئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ تر څو نور ملګري هم په بخښنې سره چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو نور آینده ویډیوګانو ته هم تاسو لاسرسی ولرئ او که در سره شیر کړئ تر څو نور ملګري هم ترې استفاده وکړي. نو تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ.